حسین احمد مدني دیوبند دارالعلوم ته د سار ټیم دی. نو بس هغه ځای کې یو جنډومار ناست و. نو ده پې سلام اچولی دی. نو ورته وی ملنګ راشه. حسین احمد صاحب ته ملنګ وي، دا ټول ملنګان وي. وی ملنګ راشه. وی دا تماکو داسې په دغه کې دغه که واړه واړه یې که او دغه یې که ویره جوړ هغې جوړې په دې چیلم په دې هغه کې ور واچوه. اچولي دي. ورته وي ماچس ورته ووهه. ماچس یې وویل دې ویې راکاږه. ویې نه تی راکاږه. هغه ته وی تی راکاږه. ده ورته تیلې ورته ووه. بس بیا لاړه. بیا هغه ته لاړه. سړي ورته راغی. وی تا خدای تباه کړه، دا پېژنې څوک ده؟ وی نه څوک ملنګ نو. وی دا حسین احمد شیخ الحدیث د دارالعلوم دیوبند و. ملنګانو دغه کار دی. وی ښه بس را منډې کړې ته ګورې ته فکر کوه. حسین احمد صاحب دی دې شان ته وګوره. وی چې او چې را منډې کړې نو په لار کې هغه را لاندې کړ. چې را لاندې کړ نو ورته وی صاحب زه نیمه پېښه بس خیر دی. وی نه بس د دې نن ورځې نه تا سره زما تا له لاس تر قومه معتوزي په راکړه. زما د دې ټولو فضیلتو نه توبه شوه. هغه ولي شو جي دا شان د دیوبند علما سم خلک تېر شوي.